د مدرسو طالب العلمان، د پوهنتونونو محصلین او د مکاتبو زده کوونکي ټول باید خپلو درسونو او مسؤلیتونو ته متوجه شي، د استادانو، کتابونو او علم احترام وساتي او د ورته مهیا شوي فرصت قدر وکړي او ښه استفاده ترې وکړي. ګورئ، وخت په عبثو شیانو ضایع نه کړئ. هر شی چې د وخت د ضایع کېدو سبب ګرځي باید سخت پرهیز ورڅخه وکړئ او خپل اصلي مقصود ته متوجه شئ. الله تعالی فرمایلی دی والذین هم عن اللغو معرضون. ترجمه: او هغه کسان هم بهرمند شول چې دوی له ناکاره کارو، بدو اقوالو او بدو افعالو څخه مخ ګرځوي، یعنی په فضول او بیکاره مشاغلو کې خپل وخت نه ضایع کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من حسن اسلام المرأة ترکه ما لا یعنیه، رواه الترمذی. ترجمه: د یو انسان د ښه اسلام له نښو دا ده چې هغه کارونه پرېږدي چې ده ته ګټه نه رسوي. راتلونکي نسلونه به ستاسو پوهې او تجربو ته محتاج وي، نو باید ځانونه ډیر وړ او پوه خلک جوړ کړئ. باید ډیر کوښښ او توجه وکړئ چې ښه علمي شخصیتونه او کدرونه درڅخه جوړ شي، تر څو د اسلامي نظام او خلکو ښه خدمت وکړای شئ.